نن د افغانستان د تاریخ داسې یو شخصیت درته معرفي کول غواړم. ډاکټر صاحب نعمانه، مونږ خو دلته راغلو، کابل پوهنتون دی. زه به تاسو ته ووایم چې دا کابل پوهنتون تاسو کتلی شئ. دغه شخصیت چې د مخامخ سره تاسو ته ښکاري، د افغانستان ټول خلک انشاءالله پیژني، نه افغانستان یوازې، ټوله نړۍ پیژني. زه څوک یادول غواړم، هغه شخصیت چې هغه په اړه ویل کېږي چې دغه شخص یوه ژبه په 7 ورځو کې زده کوله او د افغانستان د نابغه په نوم یادیږي. تاسو به پوه شوي چې زه څوک یادول غواړم. سید جمال الدین افغان تاسو ته مخامخ ښکاري، دغه منار او دغه څلی چې درته ښکاري، دا د افغانستان د نابغه سید جمال الدین افغان قبر دی او دغه ځای کې د کابل پوهنتون کې خاورو ته سپارل شوی دی. دغه ځای کې اوس هم کار روان دی، ګورې تاسو کتلی شئ، جوړیږي انشاءالله. او دروازې د قلف پروت دی، داخل ته موږ لا نړو. سید جمال الدین افغان چې په اړه یې لږ وغږېږم، معلومات تاسو درکوم. د افغانستان د تاریخ یو مهم شخص و چې هغه هم سیاسي فعال او هم ورسره یو نابغه او فیلسوف و. په کونړ کې زیږېدلی دی. د دغه په اړه ویل شوي دي، د زیږون سرچینې داسې وایي چې دا په کونړ کې زیږېدلی دی، اسداباد کې. او د اکثر نومانه والله چې دا شخصیت خو سیاست دي دی. کونړ خو ډېر ماشاءالله یو داسې متدین او غیرتي، او تم نومانه زما د کونړ ملګری. نو الله هم خوشحاله لره، داسې شخصیتونه په کونړ کې زیږېدلي دي. په کونړ کې زیږېدلی دی، اسداباد کې په 1883 کې. او زیږون ځای چې دی، سرچینې تاسو ته ما ویل چې دا کونړ اسداباد یادوي. تاریخي پس منظر یې داسې دی چې د عوامو د ملت ویښولو دپاره ډېر کار کړی، هم په سیاسي ډګر کې او هم په علمي ډګر کې. او بل دا چې دغه ځای کې تاسو کتلی شئ، د ده د پېژندګلوۍ دپاره دغه یو ډایرکشن هم لګېدلی دی، لیکل شوي دي. وګوره، علامه سید جمال الدین افغان موزیم، دغه ځای باندې انشاءالله کار کېږي، دلته موقعیت د دې ځای. نو مخکې ځو، دې په اړه لږ غږېږم تاسو ته، خدای دې وکړي چې خسته نه شئ. دا په سیاسي برخه کې تاسو ته ما یادونه وکړه، فیلسوف و، یو نابغه و، ډېر کارونه د اجرا کړي دي د افغانستان په تاریخ کې. او بل دا چې وفات چې دی په استانبول کې وفات شو په 1890 کې په ترکیه کې. او ورسره د چې اصلاحات کوم راوستي دي، د عوامو بیداري، ارواپوهنه، نفوذ، د استعمار په خلاف ودرېدل، دا د ده په کړنو کې حسابېږي. او بل دا چې د نظریات چې کوم دا د معاصر افغانستان دپاره ډېر په ګټه و. ده غوښتل چې افغانستان د نړۍ سره سیال کړي، هم په سیاسي برخه کې او هم په علمي برخه کې. ده په مصر، ایران، هند، افغانستان او حتی عثماني خلافت کې سیاسي او فکري فعالیتونه ترسره کړي دي. سید جمال الدین افغان د 19مې پیړۍ اسلامي فکري بیدارۍ یو مهم رهبر ګڼل کېدو او فکري تاریخ یې درلودلو. نو که زه څومره هم د ده په اړه وغږېږم، انشاءالله کمه به نه وي، ځکه دا داسې یو شخصیت و چې دی ډېر څه کړي دي. ما تاسو ته یادونه وکړله. دغه ځایونه تاسو ته ښکاري، د ده مزار تر څنګ چې دا خاورو ته سپارل شوی دی، دا ځایونه هم دلته جوړ شوي دي. ډېر ماشاءالله کار شوی دی پوهنتون کې ډاکټر صاحب. او هغه ځای دی، هغه سره تاسو ته ما یاد کړلو، هغه قبر دی د سید جمال الدین افغان، او دلته د کابل پوهنتون کې خاورو ته سپارل شوی دی.